د منو کتونکو دا یو بوټی دی، ډېر ښایسته بوټی دی. تاسو دا پاڼه هم کتلی شئ، ټول بوټی چې دی دا هم کتلی. موږ سره یو ماهر د بوټو موجود دی، هغه به هم په دې هکله باندې ووایي چې یاره دا بوټی د څه شي دی او په څه کې کار کوي، نقصانات یې هم شته که نه شته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضراتو اوریدونکو کتونکو دا چې کوم بوټی دی د دې بوټي نوم دی پترچټ. پترچټ د دې نوم نه هم پته لګي چې یاره پترچټ دې ته وایي چې دې سره هغه ګټه چې کوم ده که نه هغه څه کېږي لکه ختمېږي، ګیټۍ چې ورته موږ وایو بدن کې په ګرده کې ګټۍ ده یا د تفریحي کې د هر ځای کې چې دا چې کله دا پاڼه سهار ماښام یو پاڼه استعمالوي نو د دې دا پاڼې چې کوم دی دا دومره بهترین چې دې سره ګټۍ وځي. دویم یو بل بوټی دی هغې ته هزار دانه وایي، هغه هم دغه کار کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی د دې موږ یو پوډر تیار کړي هغه هم زموږ سره اویلیبل دي چې چاته ضرورت وي. خو بهرحال دا شی چې سړی په خپله باندې دا پاڼه استعمال کړي که نه بیا د سره حکیم ته یا ډاکټر ته سهار مالې یو په نهره باندې سهار یو پاڼه دغه شانتې ماښام دا یو پاڼه بالکل یو پاڼه او دا د دې لپاره بهترین حل دی. سیوا کولی خو نه شي نه سیوا نصیب دغه یو پاڼه استعمالوي دا یو بهترین شی دی. تقریبا 16 نیم پورې ګټۍ وباسي، 16 18 20 پورې او دا بهترین بوټی دا یو پاڼه چې په نهره به اس به خوري که نه اوبه به نهره به ډایرکټ دغه شانتې وجوي به او دا بهترین کار صحیح ده. او نور نقصانات خو نشته نه نقصانات یې نشته، بس مقدار یې دقه دی او سهار ماښام استعمال کړو بیا تاسو خپل په ساوند وګورئ انشاءالله. داسې مریضان دي چې هغوی ته سایډ افیکټ خو به لګي نه که نه سایډ افیکټ بالکل هر سړی استعمالولی شي. صحیح شو. مهرباني قدرمنو کتونکو د دې نوم چې دی پترچټ د دې بوټي دی. تاسو به لیدلی هم وي، کتلی به هم وي، چېرته کې به هم ستاسو په ځایونو کې ستاسو په سیمو کې موجود وي. دا بوټی چې دی د دې یو پاڼه چې دی سهار په نهاره وخورئ د چا چې ګټۍ وي انشاءالله په فضل د الله شفا ورکوونکی الله پاک دی او د دې په فضل او کرم سره به ستاسو نه دغه ګېټۍ چې دی هغه وغورځېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زه په 2500 روپۍ